ملګرو د 18 کالو ځوان نجلۍ او د 70 کالو د بابا سره یې واده وکړو. هغه هم صرف او صرف د عمران خان دپاره. تاسو به اوس وایئ چې د عمران خان دپاره یې څنګه دا بوډا بابا سره واده وکړو. نو راځئ په دې ویډیو کې ټول حقیقت وګورئ چې تاسو هم پوه شئ. یعنې ډېر زیات عجیبه شان ویډیو ده چې صرف او صرف یې د عمران خان دپاره د یو بابا سره واده وکړو. راځئ دوستانو زه ویډیو طرف ته ملګرو په دې سیټ چې تاسو سره کوم تصویر ښکاري نو دا جنۍ ده. دې چې کوم دی نو د بابا سره واده کړی دی. دا پنجاب غاړه کې دا واقع شوې ده. دا ویډیو به تاسو سره زه پلی کوم هم. دوستانو دا جنۍ وایي چې ما د بابا سره واده کړی دی نو ما نه د پیسو دپاره کړی نه مې د بل څه دپاره کړی، صرف او صرف د عمران خان دپاره. راځئ دوستانو د ټول ناول تاسو دې دا ویډیو وګورئ. دا نه بس بیا تاسو سره خپلې خبرې کوم. तो आप मुझे बताएं आपको ये क्यों पसंद आए? क्योंकि इन्हें इमरान खान पसंद था और मुझे इमरान खान। अच्छा ښه ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله چې دا وایي چې زما د دې خاوند چې کوم دی نو ده به د عمران خان سره ډېره زیاته مینه کوله او عمران خان به یې ډېر خوښ و، هغه به یې سپورټ کولو. نو دغسې زما هم عمران خان ډېر خوښ و. نو ما وی چې راشه د ده سره واده وکړه. نو ده هم عمران خان خوښ دی او زما هم عمران خان خوښ دی. نو دا وایي چې ما صرف او صرف ده سره چې دا واده وکړلو نو ما صرف او صرف د عمران خان د لاسه ورسره وکړلو چې د عمران خان د ده هم خوښ و او زما هم خوښ و. دوستانو که نن سبا موږ وګورو نو ډېر داسې ځوانانې جنکۍ به وي د بوډاګانو سره به یې ودونه کړي وي. خو دا پکې عجیبه شان ویډیو وه لکه هغه که موږ وګورو یا د پیسو دپاره یا د بل څه دپاره، خو دې چې دی صرف او صرف د عمران خان دپاره. نو ما چې دا ویډیو زه خپل ملګرو سره هم شریکه کړم چې د عمران خان په مینه کې خلک لکه داسې قرباني ورکولی شي، د یو بابا سره واده کولی شي. نو په اسلام کې چې کوم دی نو واده جایز دی، که هغه ځوان سره وي که بوډا سره وي که هر چا سره وي، خو جایز. یعنی اسلام کې داسې څه خبره نشته چې یا د بوډا سره واده کول نه دي پکار یا څه، خو لکه اسلام کې واده چې کوم دی نو جایز دی. نو دغسې دوی چې کوم نکاح وشوله نو بالکل ثواب هم وشولو، خو یعنې د عمران خان دپاره. نو دغسې ما وي چې دا ویډیو زه خپل ملګرو سره هم شریکه کړم ځکه ما ډېرې ویډیوز ولیدلې نو هغه ځوانانو جنکو ودونه کړي ده باباګانو سره، خو دغسې دا واقع پکې بدل شان وه. نو ما وي چې راشه خپل ملګرو سره هم شیر کړه. دوستانو که دا ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو نور خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ او دا بل ویډیو پورې بس ما له که اجازه تو دلوي الله په امان.